داجی چې ته دویم واده کې او زموږ خبره نه منې نو بیا ستا په دې کور کې د سر هم ځای نشته. یاره بچو داسې چل دی زه دویم واده کوم ټول انتظامات ما کمپلیټ کړي دي خو تاسو خبر نه وی نو مې بچي چې تاسو خبر کړم. داجي دا څه دی په دې خپل خوش حواس کې دا خبرې بیا هم په مخکې ونه کې په دې خوله دې لاس کېده لاسو. بچي ما خو څه غلطه خبره نه ده کړې ما خو ښکلې ټیک خبره تاسو ته کړې بچي زه خو نه ستاسو نه څه غواړم نه مې څه غوښتي دي ما انتظامات ټوټل کمپلیټ کړي دي خو مې چې صرف تاسو د دې واده نه خبر یې. داجی چې ته دویم واده کې او زموږ خبره نه منې نو بیا ستا په دې کور کې د سر هم ځای نشته. یاره بچي داسې چل دی چې تاسو ته دا پته شته وي چې دا کور خو زما په نوم دی نو تاسو دې ما څنګه وباسئ. ها ټیک شو چې دا کور ستا په نوم دی نو موږ درې وانه وروڼه به درنه ځو او ته پوه شه او دا کور دې پوه شه. لالا زه ورځم طبیعجان پسې دفتر ته یم چې راشه پلار دې کوم کارونه شروع کړلي او که ده دا دویم واده وکړو نو موږ به په دې کلي کې د چا سره هم د سترګو د مخامخ کېدو پاتې نه شو. بهجانه خبر خو نه یې که نه داجي ووي زه دویم واده کوم که ده دا دویم واده وکړو نو موږ خو به ډېر زیات وشرمېږو. راځه چې لاړ شو چې په شریکه باندې پوه کړو چې دا چل مه کوه. د داجي دا ضرورت چې دویم واده کې راځه چې ځو پسې اوس په سره زه پوه شم. داجي تا چې وختي کومه خبره وکړله هغه خبره ته اوس بیا وکتو. بچي تاسو څه وایئ یاره څه یو خبره تاسو په ما باندې بار بار کوئ وختي م تاسو ته ما دا خبره کړې وه اوس یې درته بیا کومه بچي زه ځان دویم واده کوم. داجي چې ته دا یوه خبره کې چې زه بل واده کوم او زموږ خبره نه منې نو موږ به بیا ځان مړه کړو ته به موږ ژوندي د سره ونه وینې. یاره بچي چې تاسو دې حد له پکې ځئ او ځان وژنئ نو بس بچي بیا ټیک شو بس زه بیا واده نه کوم. داجي ای به خیر دی تاسو خفه کېږئ ما او تاسو دویم واده وکړئ زه د سره ولاړ یم. هیله کرورا ته موږ دې له راوستې چې په داجي باندې دویم واده پاتې کې نو ته خو ته دویم واده وکړه. واو زم دا خبره کوم چې داجي له دویم واده پکار دی ځکه چې د سهاري څوک نشته زم د مور نه مرګ نه پس دلته یې یوازې پروتي او څوک یې تپوس تاکید نه کي. لکه نور سخارت دې څه ته وې مونږ یو نه مونږ ولاړ شکو نه ښه مونږ یې سهاره یو. یو خبره درته کومه بیګا زموږ په دې کور کې دا پیزا او دا ماین چا ډر کړي وو؟ یاره هغه خو ما ډر کړی وو. ښه تا ډر کړي وو نو تا خو پکې بیا داجي له خپله برخه ورکړي. او که نه دغه خو ستاسو خال دی چې خپل پلار له سره خیال ساتئ نه او چې ستاسو په شانتې بېغیرته بچي دي سړي نو هغه له یو واده دوه نه چې درې ودونه پکار دي. او موږ له خو اسلام هم د اجازت راکړي چې یو ښځه سړي مړه شي نو هغه بل واده بیا پکار دی. او بله دا زموږ په پښتنو کې دا حساب دی چې یو سړي ښځه مړه شي او بچي نران یې خیال وله ساتي نو هغه بیا بل واده نه کړي او چې ستاسو په شانتې دلګان بچي نو هغه له خامخا واده پکار دی. دا خو شکر وباسه چې زموږ د پلار لږ پنشن د 100,000 روپۍ که نه په ایمان چې کو تاسو باندې دا پیسې راغلې وي نو تاسو به کله یو ته ویشته کله بل ته یو بل ته خو به اړه وراړو او دا تپوس هم ترې کتونکو نه وکړو چې داسې دلګان بچي یې سړی نو هغې پلار له واده پکار دی او که نه خپله رایه ضرور په دې کمنټ کې شریکه کړئ او که دا ویډیو خوښه شوي وي نو زیات نه زیات یې شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان.